سلامونه 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 قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې راته ټول روغ و جوړ او د صحت او د راحت په جامو کې اوسئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری د بېنظیر انډیوال ستاسو په درانه خدمت کې ده. خدای دې وکړي چې ټول راته د نړۍ په هر ګوټ کې هر ځای کې چې اوسئ تر و تازه او د صحت په جامو کې اوسئ. ګران دوستانو، نن به په دوو موضوع باندې خبرې کوو. یو موضوع خو دا چې په پاکستان کې د ډولانټرمپ لور پیدا شوې، په هغه به خبرې کوم. زه به تاسو ته ویډیو هم در ښکاره کړم. زه به تاسو ته ویډیو هم ښکاره کړم، نو تاسو کولی شئ چې ویډیو هم را سره وګورئ. او بله خبره دا چې چا ماته یوه تحفه رالیږلې ده چې خلاصه کړې مې لا تر اوسه نه ده. دا تحفه ده ماته د امریکی نه رالیږلې ده، نن پرون یې راوړې وه، کور ته راته رسېدلې ده. ډېر راته شله و. دا به هم تاسو باندې وګورم. د یو محترمې مینه ده چې موږ سره یې ښکاره کړې ده، او دا به تاسو ته هم ښکاره کړم چې په ده کې راته څه لیکلي دي. د پاکستان پر ضد باندې د مبارزې یوه ډالۍ راته لیږلې، هېڅ مې تر اوسه نه ده خلاصه کړې. تاسو سره به یو ځای خلاصوم. تاسو را سره هم ویډیو شیر کړئ او نور دوستانو ته هم. ګرانه ډېره بې معنا موضوع ده. ادریس بس معنا بې معنا چې ده ورور جانه تا ته چا ویلي دي چې دلته راسه دعوت وسه. سلامونه ولسکشره مهراب خانه، ستړی مه شئ، هرکلی تاسو ته وایم. نو کتونکي چې 500-600 ته ونه رسېږي، زه ویډیو نه هغه تحفه نه ښکاروم. فک خبره ده که سمه خبره ده، او که چېرته د زړه نه وي لاړ شه انډیواله، که چېرته د زړه یې پاتې شه خبرې به وکړو، ویډیو به وګورئ. یاره لکوزی صاحب منم دې، دا څو ورځې لوی نه وې، ډېر خفه وم. دغسې د خپلې برنامې ته دوام ورکړه. مننه، ډېره مننه. ژوندی اوسئ، بریالی اوسئ. ښه دوستانو، تاسو ویډیو ځان سره شیر کړئ چې زه تاسو ته خپله تحفه هم ښکاره کړم. او دا راته وایئ چې تحفه ډالۍ په لومړي ځل کې وګورئ، ډالۍ په لومړي ځل کې ګورئ، او که چېرته خپرونې ته هغه ورکوو. 90 کسانه شول، 90 کسانه شول. دا باید هغو ته ورسېږي، 500 ته ورسېږي کسان، چې زه بیا تاسو ته دا خپله ویډیو خپل هغه ښکاره کړم. ډېر ما شیر کړه، ګروپونو کې شیر کړئ. زه به اول د ډولانټرمپ 42 ځایه شیر شوي، زه به هم شیر کړمه. چیرې شیر کړم؟ ګروپ کې. او شخصي. ښه 104 کسانه شول. ادامه ورکئ، ویډیو شیر کړئ، دوستان زیات شي چې بیا یې نشم ښکارولی. لومړی ځل کې به تحفه ښکارو. الکوزی صاحب په خیر، وعلیکم السلام. ټولو سلامونو ته هرکلی. اول هر چا ته بېلابېل ډالۍ نشم ښکارولی. ډالۍ د امریکا نه راغلی ده، زه نه پوهېږم چې څه شی دي. نو تاسو حدس وکوئ چې دې ډالۍ کې څه لیکلي دي. تاسو ته به زه ډالۍ ضرور ښیم. خو د ټول نه مخکې زه لومړی دغه ویډیو تاسو ته ښیم چې ما ته یې ډېر خوند راکړی.
نو ټولو سلامونه ترکلی ومه 140 کسانه سول 500 نه بره باید کسان 500 نه پورته کسان باید 500 نه پورته کسان सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गई। अमारा मजहर ट्रंप की औलाद होने की दावेदार है। अनोखी दावेदार ने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अमेरिका भिजवाने की दरख्वास्त की है। अमारा का कहना है कि ट्रंप मेरी मां को गैर जिम्मेदार कहा करते थे। जानते हैं सादिया खान से। सादिया बताइएगा क्या मामला है ये? जी मैं लाहौर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर हूँ। एक अमारा नामी लड़की जो है यहाँ पहुंची है इंसाफ के लिए। इनका ये कहना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है। इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या सदाकत और यहाँ आने का मकसद क्या था। ये बताइएगा आपका इशू क्या है, आपको कैसे पता कि आप डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं? मैं सबसे पहले पाकिस्तान की सारी अवाम से और यहाँ के मौलाना साहब से कहना चाहती हूँ कि मेरे दिल से मैं इस्लाम और मुसलमान हूँ। अक्सर लोग समझते हैं कि मुसलमान नहीं हूँ, जिसकी वजह से मुझे बार बार टॉर्चर किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मौलाना साहब जो थे बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर हैं, सारे लीगली हैं। मैं बचपन से अगवा होके पाकिस्तान आई हूँ। मुझे शहबाज शरीफ अंकल ने इंडिया में जब असम्बली में बहुत उछल कूद हुई थी, वहाँ के गाने और वो देख के मैं वहाँ फंस गई थी, बची थी। मगर मैंने पूरी दुनिया पैदल चल के आहिस्ता आहिस्ता पार की। जंगलों से निकलते निकलते बीच में काफी टाइम मैंने बहुत स्पेंड किया। ये बता दें कि आप आज यहाँ पर क्यों आई हैं? मैं यहाँ इंसाफ के तलाश में आई हूँ। 16 साल पहले भी मैं आई थी तो मेरा बहुत लोगों ने साथ दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने तुम्हारे सारे पैसे तुम्हारे सियासतदानों को दे दिए हैं, अब अपने पाकिस्तान वापस जाओ और फिर वापस आना। अब मेरा बाप मुझे याद करता है और मैं भी उसको याद करती हूँ, क्योंकि हम कौन है आपका? डोनाल्ड ट्रंप इज माय फादर। एंड मैं किसी से मजाक नहीं यहाँ करने आई, मैं एक सीरियस पर्सन हूँ और मेरी मजाक की बातें और ये बिल्लों के नाम से जितने जितने इन्होंने गाने गंदे मशहूर किए हैं ना, मैं इन लोगों को खबरदार के دا د ډولانټ ټرمپ لور ده په پاکستان زه به چا پټه کړې ما راوړې یم پاکستان کې خوشې کړم. دا دومره بې عزته بې وجدانه خلک دي. دا پاکستانیان نه دي، دا پاکستانیان دا دومره بې وجدانه خلک دي. د قرضې لپاره یې اوس یو جلۍ پیدا کړې ده، میډیا ته یې مخکې کړې وې چې تاسو وایئ چې زه د ډولانټ ټرمپ لور یم چې قرضه راته پټه کړې، د اګۍ یم خرڅه کړې چې په ښځو باندې مګۍ واچوې، په نورو باندې مګۍ واچوې. دا قرضه نه معاف کړي. ډونالډ ټرمپ به داسې ډېر اولادونه ګرځي. تاسې زیاتره پکې دا غولخانان ټول د ډونالډ ټرمپ د بوش او د بل زامن دي. اوس دا ګوره میډیا تحقیق دا دومره بې وجدانه خلک دي. په ده باندې اوس که زه پاکستانی راواخلم کنزل کوي که نه، بل شی نشي کولی. نو کنزل کوي په دې باندې چې دا وایي چې دا داسې چل ده. اوس زه یو پاکستانی را اخلم، که پاکستانی را سره یې هغه را اخلم، ما ته دې وایي چې زه د ډونالډ ټرمپ په باره کې څه شی وایي. ویډیو شیر کوي 220 کسانو ته رسېدلي کسان ویډیو زیاتو نه زیاته شیر کوي. مخکې له مخکې زه تاسو ته تحفه ښیم چې تحفه راغلې ده، هغې نه رشته بیا خپرونه شروع کړو، ځکه چې که کسان یې ډېر ونه ګوري بیا به وایي چې څنګه چلده پاتې شوه. باید 500 ته کسان ورسېږي چې لیدونکي باید 500 کسان شي چې بیا دا تحفه ما ته چا د امریکې نه رالیږلې چې په ده کې به څه یي، هېڅ مې نه ده خلاصه کړې. دې په خاطر باندې چې تاسې وګورئ چې دا تحفه کې څه شی دي، او دا د دې لپاره رالیږلې ده چې ما ته وایي چې تا د پاکستان په هکله ډېره ښایسته مبارزه کړې ده، نو زه دا تحفه تا ته ډالۍ کوم. نو اوس زه په دې تحفه کې څه شی دي خوښه مو چې کسان ډېر سي نو بیا یې وښیم او که څنګه. ښه زه امتیاز سعید ته زنګ وهم، یو هغې نه مخکې یو پاکستانی راخلم، هغوی سره خبرې کوم. نه بعد به له خیر سره چې کسان 500 نه زیات شول، 500 نه چې 510 شو 20 شو دغه شی شول، بیا به زه تاسو ته دا تحفه ښکاروم چې په دې تحفه کې څه دي. هغې نه مخکې له مخکې یو پاکستانی راواخلم وښیه چې پاکستانی څه شی ویلي دي. فرهاد خان راخلم، هر څوک چې کنزل کوي هغه راخلم، ریدي سي ما سره د بحث وکړي د دې ویډیو په هکله د یو څه ووایي.
ښه لتیو څه شی لتیوله ښه ودرېږه عتیق الله ځان زنګ درته وهم ګیره دې دومره مبارکه ایښې او داسې مردارې کنځلې کوې تو خدای دومره مردارې کنځلې کوې همدا مور همدا خور همدا مور همدا خور خو تمام ورځ وغپېږې چې خو دغلته د کومنټ ټول ګوري درته کنځل کوي زما په جای دا نور انډیوالان درته کنځل کوي زنګ درته روان ده رایشه کښېنه د دې ویډیو په هکله باندې خبرې وکوه چې دغه جلۍ د تاسو په پاکستان کې مخکې تاسو ویلې چې ډولانټرمپ پاکستانی ده اوس پاکستان کې څنګه دا جلۍ پیدا شوه 313 کسان شو ادامه ورکوي شیر ته ادامه ورکوي شیر کې ویډیو نور دوستان هم در سره راخلم عمران سنګروال صاحب تا ته هم زنګ وهم ولې نه ضرور ته زنګ وم عتیقه زه خو افغان یم د افغان مور و پلار نه پیدا شوی یو شخص یم ما کې غیرت شته دغه د لایف راځم زنګ مې هم درته ووهه کنځل هم چاته نه کوم صرف د ویډیو په هکله باندې تاسو ته وایم که ویډیو کې کومې پاکستانی صاحب ښه عمران راځه تا ته زنګ وهم عمران سنګروال صاحب زه لکه ستاب عمران سنګروال صاحب تاسو ته زنګ نه داسې غږیږي لکه سپي پاکستان هو دا خو پاکستان خو یو پاکستانی ښه ته ولې د پاکستان په خلاف یې رایسه ورور جانه رایشه دلته راځه ته پاکستانی وایه چې دغه ښه خبره ده 340 کسانو شو ادامه ورکوي شیر کوي زمونږ ویډیو شیر کوي دا چیرته ورکې د بېنظیرې انډیواله سولې ستړې مه شو سولې په خیر راغی ستا نه قربان درد وشکه تاسو نه هم زه قربان شم ګل خان تباه دی بلکل تباه دی 350 کسان شول ادامه ورکوي 400 500 ته ورسېږي ویډیو شیر کوي ګوره که تحفه ګورئ که تحفه ګورئ نو ویډیو ځان سره شیر کوي که تحفه ګورئ څه کوې نمبر 13 نه زه په کاناډا کې م زنګ نسې وهلی یو دلته څومره خرچه راځي زه په کاناډا کې م ستا په کالدارو بسې که ما ته زنګ وهې حکومت سره د لږ مرسته وکړو چې ډیم درته جوړ کړي ما ته څه کوې زما شمارې ته زنګ وهې ډیم به درته جوړ کړي هلته هګیو مګیو نه به ووځئ هګۍ خرڅول به هم بند سي خپل دولت به جوړ کړئ حکومت به جوړ کړئ ښه تحفه او تحفه تا نه قربان ټولو نه قربان ټولو نه قربان زه پاکستانی یم درده ټولو تاسو ټولو نه مننه قربان مو شم تاسو نه قربان تاسو نه لوګی 309 شول 309 شول ادامه ورکوي سلامونه سلامونه ځوانه څنګه یې ځوانه جوړ په خیر صحت د ښه د پاکستانی وروره پاکستانی یم جی وای جی څنګه یې صحت مو څنګه دی جی الحمدلله خیر خیر خپل وایه څنګه طبیعت ته ښه دی چېرته به ژوند کوئ تاسو چېرته ژوند کوئ زه خپل وزیرستانی یم خو پېښور کې یم یاره دغه لرېږه چې دا ویډیو دې لیدلې ده او دا مې کتلې ده دا څه شی وایي والله وایي چې د ټرمپ لور یم او دلته کې وایي دا دروغ دي داسې بکواس کوي دغه ښه نو مخکې د تاسو میډیا دروغ وایي ټول شیان دروغ وایي ستاسو میډیا بس دې راوتې د احتجاج کوي نو میډیا خو به ښایي که نه ښه نو د وزیرستان کې چې خلک وژل کېدل د هغې احتجاج د هغې خبره ولې میډیا نه ښودله دا خبره هسې دغه ده که نه لکه اوس ظلم شي خو دا خبره نه ده هغې د شتګردو خلاف دغه کول خلکو خلاف د هغې نه دی کړی ښه دا وزیرستان نه چې دا دومره ښځې مېرمنې ځوانان سپین ږیري ټول راغلي وو په خوست و ننګرهار دې ځایونو کې اوسېدل زموږ خویندې میندې ټول دهشتګر ول ماشومان پښو کې به یې چپلکې نه وي دهشتګر ول نه دې خپل ملک دپاره دغه ورکړی قرباني چا قرباني ورکړې دا اوس چې خلک راجګ شوي دي دا چې وزیرستان کې دا دومره خلک ورږدي وي چې مثلا دغه ګیلمن وزیر صاحب چې راځي منظور پښتون سره چې دا خلک راټول شوي دي دوی ټول دروغ وایي هغه دهشتګرو قبیله ده دهشتګر دي په وزیرستان کې دهشتګر روزل کېږي
نه دا داسې خبره نه ده، دا چې دي که نه صرف د ظلم دغه خلاف دي، نور نه د ریاست خلاف دي او نه د فوج خلاف دي، صرف د ظلم خلاف دي که نه. داسې پروپاګنډه ده ظلم لکه چې څوک کوي هلته؟ ظلم په خلاف د ظلم څوک کوي؟ ظلم هر چې څوک وي که نه چې ظلم کوي مونږ یې خلاف یو. ما ته وښیه ورور جانه ظلم څوک کوي؟ هر څوک چې وي. خو ته خو یې وایه ته وزیرستانه یې، که ته رښتیا وزیرستانه یې، که رښتیا وزیر یې او د وزیر مور و پلار نه زېږېدلی لنګمار نه یې، ما ته حقیقت وایه. دا د خپرونه کې ناست دی کاکل باندې لاس وهي، ما ته وایه چې ظلم څوک کوي په وزیرستان کې؟ ګوره خبرې ته غوږ شه. سوال: پنجابی ولې ځان ته دهشتګر نه وایي؟ ولې په سند و پنجاب کې په دې ځایونو کې خلک نه وژل کېږي؟ ولې هلته دهشتګر نشته ده؟ ودرېږه. او دهشتګر ټول په سند وایم دهشتګر ټول وزیرستان او سوات او دې ځایونو ته راغلي، یعنې تاسې پښتانه دهشتګر یاستئ؟ نو دهشتګر چې کم جنګ شروع امریکې د وجې که نه، دا غونډه دهشتګردي چې کومه پرو کړې ده امریکې پیلو کړې ده، بل چا نه ده، یو انډیا ده. نو خو امریکې ته هم تاسو اډې هلته ورکړې وې، نو پیلو کړې وه څه پیلو کړې؟ پیلو کړې څه شته وایي؟ څنګه اډې؟ دا پیلو کړې څه شته وایي؟ پیلو کړې پیلو کړې دا زه نه پېژنم څه شته وایي، دا څه راته ووایه. نو ته اوس پنجابی یې که پښتون یې؟ ما ته داسې وایه. پښتون یم او دغه غونډه کې غوته ښکارې داسې انګریز غونډه کې ښکارې. خو ګوره، خو ځکه انګریز غوندې ښکارم، خو زه در سره پښتو یم. دا پیلو کړې څه شته وایي؟ پیلو کړې دا ته ما ته په پښتو کې وایي څه شته وایي چې زه پوه شم؟ امریکا دهشتګي پیلو کړې، پیلو کړې څه شته وایي؟ پیلو کړې دا پیلو کړې چې 9/11 کې کومه دغه وشوه حمله که نه، امریکې په خپله کړې او اوس یې ښایي چې مسلمانانو کړې ده، بس دې وجو راغله که نه ښه صحیح ده. مسلمانانو اوس کړې ده. امریکې چې هر شی کړي وه، ګوره امریکې چې هر شی کړي وه، هغه دغه پیلو کړي څه شی معنا ورکوي؟ پیلو کړي دغه معنا راته وایه. یاره دا ته ووایه، زه ته وښیه ده. یعنې ته مور و پلار نه پښتون یې؟ ولې نه یم پښتون؟ چې تاسو مور و پلار نه چې پښتون یې، په دې پښتو کې پیلو کړي ته څه شی وایي؟ دا ته ما ته وایه چې ته پښتون یې. نو خو ته خو وایه چې زه پښتو کې هم ډېر زبانونه دي که نه، خبره واوره. یعنې ته وایه چې ستا معنا دا ده چې خپره کړې ده، یعنې خپره کړې ده، دا معنا ورکوي. او قربان لږ پښتو زده که که نه، لنګمار د باندې دونه زور کړی چې پښتو یې درنه اخیستې. ساده سړیه. نه الحمدلله پښتانه خلکو تاسو غونډه کې نه یو چې دغه راشي بس بل ځای ته منډه وایي، خو مونږ خپل ملک کې پراته یو چېرته. کوم ځای راشي؟ چیرې راشي؟ ملک ته راشي؟ ته چېرته پروت یم دا اوس؟ زه اوس پېښور کې پروت یم. ته په پېښور کې؟ تا د خدای پاک د دنیا نه مرتد له دنیا تېر کړي چې ته په پېښور کې که ته کوم هغه کې پروت یې، چې نوم د سعودي کې او کوم ځای کې پروت یې؟ ویلی وایه پېښور کې. ګوره زه به اوس بل وزیر راواخلم، شرم ده. ګوره ورور جانه شرم ده چې ته په خپل کورنۍ باندې ننګ نه کوې، ته په خپل کلو باندې ننګ نه کوې، ته په خپل سیاسرو باندې ننګ نه کوې. د تا دا ځواني څه فایده؟ ستا دا غیرت څه فایده؟ کاکل راته داسې اړه ستا غیرت څه معنا؟ دا وګوره دا ستاسو پاکستاني ده. دا ګوره دا خو یو راووتله وایي زه د ډولانټرمپ لور یم. زه درته په زرهاو د بوشه د ډولانټرمپ لورګانې د پاکستان نه راباسم. دا خو شکر ده دوی دا وکوله، دوی دا وکوله چې د ډولانټرمپ لور یم، بس زه شکر مسلمانه یم. ښه دا د هګیو کار څنګه چل شو؟ هګۍ نن سبا هګۍ زیاتې شوي، پاکستان مې هګۍ مسلې زیاتې شوي دي. والا چې تم داسې فارمي چرګې غوندې کېدی شي چې تم په هګیو باندې راسې نن سبا. وزیرستانه یې خدای په امان الله دې مال ښې چارې کورني. دوستانو اوس موقع دې ته رسېدلې ده چې 500 زخمی وزیرستان ته سلام. اوس موقع دې ته رسېدلې ده چې زه تاسو ته د خپله تحفه وښیم. نو زه تاسو ته وایم پاکستانی وګوره او غیرت وګوره، درد وشي.